زه غریب زما د زړه ارمان غریب، زه غریب زما د زړه ارمان غریب، ځکه ځان له ګورمه جانان غریب. چرته اوسګارېږي بختور سړی، چرته اوسګارېږي بختور سړی، ځي د قبر ګټې له انسان غریب. ګرانو مینهوالو سلامونه مې واخلئ، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری معاذ صابرو سره د خپل ګران ملګرو انعام الله او نوید اقبال سره نن په ادبي خپرونه پټ لالینو کې زموږ سره سبزلي مجبور صاحب ناست دی چې د نانسۍ د کلي سره تعلق دی. راځئ مینهوالو چې دوی نه دوی ژوند په باره کې تپوسونه وکړو او بیا ترې کار خوند خبرې ریکارډ کړو ستاسو سره شریکې کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه عماد صابر صاحب ستاسو او ستاسو د ټولو ملګرو. ډېره مننه. نو سبزلي صاحب مینهوال ته به داسې څه وایه چې دا مینهوال ته هم مزې والي او زموږ دا ناست ملګري هم وو. ولې نه ډېره زیاته مننه. یو غزل به مینهوالو ته ډاډی کړمه چې زه وینمه چې ډېر خلک په ځان نه خفه کېږي او که نه کېږي په دوی باندې باران نه خفه کېږي. زه وینمه چې ډېر خلک په ځان نه خفه کېږي او که نه کېږي په دوی باندې باران نه خفه کېږي. په ژوند به مې پوره شي یا به پاتې شي نیمګړی، په ژوند به مې پوره شي یا به پاتې شي نیمګړی. بېوسه یم زمانه دې ارمان نه خفه کېږي. پخوا به په انسان باندې انسان خفه کېدو خو پخوا به په انسان باندې انسان خفه کېدو خو اوس ګوره په انسان باندې انسان نه خفه کېږي. شاعر یما لیکم به یې په اوسن څو خبرې، شاعر یما لیکم به یې په اوسن څو خبرې، زمانه دې په دې باندې جانان نه خفه کېږي. او ویل یې ډېره زیاته مننه. شاعر یما لیکم به یې په اوسن څو خبرې، زمانه دې په دې باندې جانان نه خفه کېږي. او ویل یې نور څه نه خو خدایه دی خوشحاله غواړم، ویل یې نور څه نه خو خدایه دی خوشحاله غواړم. او په ژوند کې دې چرې سبزلي خان نه خفه کېږي. ډېره زیاته ډېره مننه سبزلي صاحبو. تاسو غزل وویل، نو داسې بل یو غزل هم د مینهوالو سره شریک کړو نو ډېره مزه به وکړي. ډېره زیاته مننه. بل یو غزل راته رایاد شو، هغه به درته ډاډی کړمه چې زما زړه په تا خوږېږي پوهه ځان کا، جوړ د ځانه نیک عمله یو انسان کا. زما زړه په تا خوږېږي پوهه ځان کا، جوړ د ځانه نیک عمله یو انسان کا. او د رقیب په لمسون مزه بد سړی دی، د رقیب په لمسون مزه بد سړی دی. نور مې مه کړوه راشه ما جانان کا. او بیا به ستا زړه په هغه باندې خوږېږي، بیا به ستا زړه په هغه باندې خوږېږي، هغه هم لکه د ځان غوندې انسان کا. او فیصله کول به یې ګرانه درته نه وي، فیصله کول به یې ګرانه درته نه وي. دا کوم حال چې دی د بل دغه د ځان کا. او ماته ګران به تې غزل جوړول نه وي، ماته ګران به تې غزل جوړول نه وي. ته یو څو خواږه لفظونه را بیان کا، درته سوال کوم پوښتنې له یې ورشه، درته سوال کوم پوښتنې له یې ورشه. د مجبور سبزلي کور د زړه ودان کا. ډېره زیاته مننه. ګرانو مینهوالو، دا زموږ سره سبزلي صاحب و چې دوی خپل کلامونه وړاندې کړو. امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. نو انشاءالله په راروانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي. راوی پر مال اجازت راکړئ. د خدای په امان.